السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا چې نن موږ ملګري راغلي یو د نواپاس په چکر باندې ښکلی واورین موسم دی، نو خوښه مې وګڼله چې ملګرو ته یو نصیحت وړاندې کړو. امام بخاري رحمه الله روایت ذکر کړی د ابو هریره رضی الله عنه نه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اشتکى النار الى ربها، اور شکایت وکړ الله رب العالمین ته، فقال اکل بعضی بعضا، چې الله رب العالمین زما څه حصه راولګېده او نور یې وخوړه. فاذن لها نفسین، الله رب العالمین د دوو اسویلو اجازه ورکړه جهنم ته، چې یو اسویلی په ژمي کې دی او دویم په اوړي کې دی. بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کم ګرمي چې تاسې محسوسوئ دا د جهنم یو اسویلی دی، او دا کومه یخني چې تاسې محسوسوئ موږ او تاسې ګورو دا د زمحریر په نوم د جهنم یو اسویلی دی. که موږ او تاسې فکر وکړو چې د یو اور حرارت او ګرمایش دومره زیات وي چې د هغې یو اسویلي موږ او تاسې طاقت نه لرو چې د هغې یخنۍ ته ځان ټینګ کړو، چې بیا د الله رب العالمین مخې ته ورشو. الله مکه زمونږ او ستاسې په دنیا کې اعمال په داسې شکل او پیمانه باندې چې هغه د جنت د تلو قابل نه وي، الله مکه رب العالمین مو جهنم ته واچوي، بیا به څه کوو په هغه یخنۍ کې. زما د اسلام معززو مؤمنانو ورونو او خویندو، دا دنیا زمونږ او ستاسې دپاره د عبادت او د بندګۍ دپاره پیدا ده. په دې کې باید موږ او تاسې خپل رب راضي کړو او داسې عملونه وکړو چې هغه الله رب العالمین ته محبوب وي او موږ او تاسې په الله رب العالمین جنت ته داخل کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.